د ډیورنډ په باب زما د حکومت د مینس کلونه به زه تللم اسلام آباد ته ښاغلي جنرال مشرف د پاکستان جمهور رئیس و او هغه وخت مارشال فهیم مرحوم زما معاون نه و معاون مې احمد ضیا مسعود نو کله چې د پاکستان څخه بیرته رالم چې دا کور ته ورسېدم ماښام مارشال ټلیفون راته وکړ ویل رئیس صاحب د پاکستان چیکې دي ډېر په منډه کې ډېر په حجره کې ما نو سبا به راشي خبرې به سره وکړو ویل ښه ده نو سبا مو 10 بجې وخت سره وټاکئ چې دا کښېنستی نو په منډه یې سوال راڅخه وکړ چې هلته څه وکړه او مشرف څه درته وکړه ما چې دا بیان ورته شروع کړ چې دا دی په حجره کې شو ویل د ډیورنډ غوښتنه خو یې درڅه کړې نه وه ما نو ویې کړه ویل څنګه یې وکړه ما دول سرحد په رسمیت وپېژندل شي ویل تاسو ورته ویل ما رد کړه ما اول مې هېڅ جواب نه کړي دوم کله چې رد کړه بیا ما ورته چې دا نه کېږي رد مې کړه ویل آفرین خوب کوي ما ویل څنګه ویل که نن موږ ډیورنډ درسره ومنو سبا پل مټک په سالنګ کې راڅه غواړي او که پل مټک په سالنګ کې ورسره ومنو بل سبا امو راڅه غواړي دا حالات موږ نه یو دا خبره به نه یو خو په دې موږ ډیورنډ نه منو چې هغه زموږ خاوره ده انګرېز راڅه قبضه کړه انګرېز چې ولاړې ده ته یې په میراث پرېښول قبضه شوې مځکه په دې معنا نه ده چې بالا زما نه ده زما ده خو بل پر ناست دی د ډیورنډ ورمنل دا معنا چې هغه مې هم در وبخښله دا مې هم در وبخښله په دې باب افغانستان باید واضح او ښکاره موقف ولري چې ډیورنډ رسمیت نشته او پاکستان ته هم دا ویلي دي چې افغانانو د ډیورنډ پر سر ستاسو سره هېڅ کله جګړه هم نه ده کړې جنګ هم نه دی ترسره کړی د ډیورنډ نه منل دا په دې معنا نه ده چې دوستي نه ترسره کوو ډېره دوستي درسره کوو ډېره انډیوالي درسره کوو که ډیورنډ دی هم مو همسایه که اټک سي هم مو همسایه هلته مو همسایه د اټک پاخ خو بالاخره سره همسایګان چې اوس په ډیورنډ کې ته وایه په اټک کې هم درسره همسایګانې نو اټک موږ ته راکړه هلته په ډېر ښه همسایګي درسره وکړو زبردست همسایګي به درسره وکړو دوستي به درسره وکړو ملت یې زموږ سره خواخوږی ملت دی باعزته ملت دی که پنجاب دی که سند دی خواخوږی ملت یې راسره موږ یې په ډېر عزت ګڼو او خدای تعالی دې تل آباده